السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټولو مرګورو ته دعا سلام. بعد د سلام نه موږ دلته ننګرهار کې یو او دلته کې موږ د ډېر نږدې نه ګورو چې وهابیان خپل تحریک په پوره شد امت سره دلته جاري ساتي. او د دې چې کوم جماعتونه دي په هغې کې د جمعې اذان کېږي او په خطبه کې شیخ صاحب ته دعا هم نه کوي او خطبه په عربۍ کې نه بلکې هغه کوم تقریر وکړي همدغه خطبه ده. سنت خو د سره نه کوي. د دې نه علاوه زما خپل نظر دا دی چې د دې د جماعتونو امامان باید تبدیل شي او حنفي عالمان او امامان د دې لپاره مقرر شي. د دې په مدارسو کې هم دغسې تغییر و تبدیل پکار دی چې کوم د دې مدرسین دي د هغې په ځای حنفي علما داخل کړل شي. د دې چې کوم کتابخانې دي کتابخانو کې باقاعده د خپل عقیدې او د نظریې کتابونه همهغه تصنیفات چې کوم وهابیانو کړي نو هغه کتابونه دی په ډېر په کم قیمتیات چې دی په مفت تقسیموي. او دلته کې چې څومره دا کمپیوټر والا دي او چې نعتونه او ترانې او تقریرونه د هغه کوي په میموري کې یا په موبایل کې اچوي هغه ټول د وهابیانو چې کوم مشران ملایان دي لکه سردار ولی او وغیره شیخ امین دی همدغې هغه تقریرونه عوامو ته او مسلمانانو ته او عام چې کوم زموږ داسې دین خوښې خلک دی نو هغې ته په موبایلونو کې همدغه شیان اچوي. نو ډېر نږدې نه هر سړی دا لیدی کتی شي نو چې دا ګمرک جماعت سره کوم دوکانونه دي دې کې وګورئ همهغه د وهابیانو کتابونه دي پکې د دې هغه پاخه مضبوط کتابونه او کوم کمپیوټر والا هلته ناست دي همدغه د وهابیانو ترجمې او د هغې تقریرونه او بیانونه دا خلکو ته په میموریانو او په موبایلونو کې اچوي. نو دغسې حالت دی. داسې اورو چې په ننګرهار کې تقریبا 314 د جنکو او د بناتو مدرسې لري. نو په ماشومانو باندې دی ډېر زیات خواري کوي او د دې ټوله توجه همدغه راتلونکی نسل ته دی. د مشرانو نه په کشرانو او بیا کشرانو کې د هلکانو نه زیات تر خواري په جنکو باندې کوي. او چې کومې د دې کومې مدرسې دي هلته کې باقاعده د سیرت په نوم باندې لس ورځ دغه 10 روزه یعنې د 10 ورځو دوره هم کوي او اوس چې د دې کوم جماعتونه دي په هغې کې ترجمې شروع دي او بغیر د څه خوف نه او بغیر د څه ویرې او د ډار نه نو دوی خپل نظریه او خپل هغه عقیده هغه خوروي. نو که د دوی دا کنټرول ونه شي کېدی